سلامونه بیا هم په خیر راغلی افغان جرمن انفو ته جرمني په پښتو د فروشاین د برخې لوستونه دي. مننه چې خپل چینل مو سبسکرایب کړی ده او لوستونه خوښوئ. لایک او شیر کولو سره تاسو هم د لوستونو په خپرولو کې مرسته کولای شئ. بوګن 19 یا هم نولسم څپرکی دی. وبونګونو ته راځو. لومړی برخه ده. لومړی پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. In einem Wohngebiet rollt ein Ball vor Ihre Fahrzeug. په استوګن ځایونو کې تاسو نه مخکې ستاسو د موټر نه مخکې یو توپ راځي د موټر مخې ته. Wie müssen Sie reagieren؟ تاسو څنګه عکس العمل ښیئ او یا هم څنګه غبرګون ښیئ ورته؟ برمزن فقط بریک بنیسئ. ځکه کله چې توپ راځي حتما هغې پسې یا ماشوم راځي او یا هم کوم بل کس راځي. هر څوک چې راځي نو تاسو باید ورته بریک نیولی وي او ورته ودرېږئ. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دوامه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Womit müssen Sie rechnen؟ دلته مو د څه شي حساب کړی وي؟ د دې حساب مو باید کړی وي چې دا ترافیکي لیک نښه مونږ ته دا معنا رارسوي چې د دې موټرونو د منځ نه کیدای سي ماشوم راووځي، کس راووځي او یا هم کیدای سي دلته وړکتون وي، مکتب وي، هر شی سي وي د هغې ځای نه ماشومان راووځي. پوښتنې ته ځو. Das Fußgänger warten werden bis ich vorbeigefahren bin. پلي تلونکي کسان د سړکونو په دې اړخ کې قرار ودرېږي تر هغو پورې چې زه تېرېږم. نه، دا احتیاطي جنبه نه ده. احتیاطي جنبه دا ده dass vor mir Fußgänger auf die Fahrbahn treten. معنی مخکې یا د موټر نه مخکې کېدای سي دلته یو کس راووځي. هو. dass Kinder plötzlich zwischen den Fahrzeugen auftauchen. او یا هم کېدای سي د موټرونو د منځ نه کوم ماشوم یو دفعه ځان راوښیي. هو، دا هم کېدای سي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. درېیمه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. ویډیویي پوښتنه ده. راځو. مونږ په فورفارشخاصه کې استو 50 کیلومتره یا 40 کیلومتره په ساعت کې د موټر ځغاسته د دې ماشومان ته ګوري چې د سړک نه تیر سو. دا بل ماشوم هم غواړي اوس دې ماشومانو پسې راسي. د ماشومانو په اړه دې ته ګوري دا ماشوم اوس راسي. ماشومانو په اړه او یا هم د هوسیو کومه ګله چې مونږ ویلي وو که یو دوه هوسۍ تیرې سي ورپسې دوه نورې هم راتلای سي. همداسې ماشومان هم که یو دوه درې تیر سو کیدای سي ورپسې نور هم راسي. Wegen des Kindes Warum müssen Sie hier die Geschwindigkeit verringern؟ ولې دلته باید تاسو خپل تیزوالی راټیټ کړئ. د دغې ماشوم له امله نه باید زه خپل سرعت راټیټ کړم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 4مه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Welche Besonderheiten ergeben sich in der kalten Jahrzeit beim Befahren von Alien همغه سړکونه چې دوه طرفه یې ونې وي. وایي کله چې د یخ وخت وي، یخ وي پکې او کنګل هم کیدونکی وي، نو کمې ځانګړې کړنې کیدای سي د دغې سړکونو په سر باندې چې دواړه خواته یې ونې وي وسي. Alien sind im Winter besonders sicher, weil die Baumkronen die Straße vor Schnee schützen. Baumkronen دغه د ونو کوم یو ځای کېدل چې د سړکونو دواړه خواته وي لکه تاج غوندې راځي نو سړک پټوي. معنی ده چې په اوړي په ژمي کې وي نو د واورې نه او د دې شیانو نه دا سړک په امان کې وي. نه. Nasse Laube sowie Reif, Eis und Schneeglätte sind vor allem auf gewölbten Fahrbahnen besonders gefährlich. پاڼې یا هم واوره، کنګل، یخ دا شیان په دې سړک باندې پراته وي او همدغه کوم رطوبت چې ده دا هم د دې عمل کېدلی سي چې سړک د ډېر خطرناکه واوسي. موټر پې باندې ښویېږي، بریکس هم نسي نیولی. Auf gepflasterten Fahrbahnen entstehen häufiger und überraschend reif Eisglatt als auf andere Fahrbahnen. دا سړک د نورو سړکونو په پرتله دې لپاره خطرناکه اوسي ځکه چې دا سړک ډېر یخ پاتې کېږي او کنګل کېږي نو د دې له امله نه دا سړک خطرناکه اوسي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 5مه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Wann ist das Überholen verboten؟ کله د یو بل موټر نه مخکې کېدل منع دي. Wenn Sie nicht die gesamte Überholstrecke überblicken. کله چې
ته د یو بل موټر نه مخکې کېږي او ته دغه ټول سړک نسې لیدلی. معنا دا چې که تا نه مخکې ګولایي وي، څلور لارې وي، بانو بګنګ وي، د ریل په پټلۍ تېرېدل وي او یا هم د سړک داسې راتاو سوی وي چې ته هېڅ شی پکې نور اخواته ونه وینې. په هغه وخت کې wenn die Verkehrslage unklar ist، کله چې ته پوهېږي سړک صاف نه ده، ګڼه ګوڼه ډېره ده او ته نه پوهېږي چې څه پېښېدونکي دي. wenn sie nicht wesentlich schneller fahren können als dir zu überholen ده، که ته بیا د موټر سرعت دومره نسي جګولی چې د څنګ د موټر نه ته مخکې سي او یا د هغې نه د سرعت زیات وي، نو په دغې حالتونو کې د درې حالتونو کې د بل موټر نه مخکې کېدل منع دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. Spagama Puchtana de Dreonumro Puchtana da. Auf einer stark befahrenen Straße mit mehreren Fahrstreifen haben sie sich zum Linksabbiegen eingeordnet. په داسې یو سړک کې چې هلته ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده او هم څو دانې ځغاسلیکي لري سړک، یو د څو دانې ځغاسلیکي لري. تاسو غواړئ چپ لاس ته تاوسئ او تاسو خپل ځان برابر کړ. Sie möchten nun stattdessen nach rechts abbiegen. خو اوس تاسو بیرته غواړئ راسته خواته تاوسئ. څه به کوئ؟ Wie verhalten Sie sich؟ څنګه چلند کوئ دلته اوس؟ Ich fahre mit eingeschaltetem Warnblinklicht rückwärts. زه اوس په دې ځای کې څلور واړه هغه خبرتۍ څراغونه چې دوه مخکې دوه شاته دي هغه وهم او شاته راځم. نه، مونږ دلته ولې mehreren Fahrstreifen او بل stark befahrenen Straße. معنا دا ورکوي چې دلته د ټرافیک ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده، موټر ډېر زیات دي، نو په دې وخت کې ته هېڅ کله نسې کولی بیرته لاړ سې یا په شا لاړ سې. Ich biege im großen Bogen nach rechts ab. زه د موټر شترنګ ښه داسې تاوم او لږ ذرکې اوږد کمان یا لیندۍ غوندې راتاویږم او راسته خواته ځم. نه، د اړخ نه کېدای سي موټر راسي او ترافیکي پیښه رامنځته سي. Ich biege nach links ab. هماغه چپ خواته زه ځم. هو، کومه خواته چې د ځان برابر کړی په هماغه خواته به ځې. Diese Frage wurde richtig beantwortet. Warme Puchtana de څلورو نمرو پوښتنه ده. Auf meiner Fahrroute befindet sich ein Tunnel. په کومه لاره چې زه رفت آمد کوم او ځم او راځم هلته یو دانه تونل ده، زه د تونل نه تېرېږم. was sollte ich wissen؟ زه باید د څه شي په اړه باندې پوه سم یا مخکې معلومات ولرم کله چې زه په تونل تېرېږم. Ich sollte wissen، زه باید په دې پوه سم wie Fluchtwege im Tunnel ausgewiesen sind. کله چې زه په تونل کې تېرېږم ما ته باید د تېښتې لاره معلومې وي که خدای مه که په تونل کې څه اور بلیږي یا هم کوم بل موټر وي اور یې اخیستی وي یا کومه بله پیښه کېږي چې ما ته د تېښتې لاره معلومه وي. Ich kann darauf vertrauen dass im Notfall immer rechtzeitig Hilfskräfte zur Stelle sind. زه په دې باندې اعتبار او باور باید ولرم چې د په هغه حالت کې چې زه کومک ته ضرورت لرم په هغه وخت کې کېولی سي دغه کسان چې ما سره مرسته کوي په وخت باندې راورسیږي. نه، د ټرافیکو حالت د کېدای سي ګڼه ګوڼه ډېره زیاته وي او یا هم داسې ځای کې سړک بند سي چې هېڅ د مرستندویه خلکو راتګ هلته ممکنه نه وي، نو د دې خبرې امکان شته ده چې ناوخته دې خلک راورسیږي. Ich sollte wissen, wie ich mein Fahrzeug abstelle und verlasse, wenn ich nicht mehr weiterfahren kann. زه باید په دې باندې هم پوه سم چې چېرته څه وخت زه خپل موټر پرېږدم او ګولې کړم که چیرې زه نسم کولی په تونل کې نور مخکې لاړ سم. هو، دلته دا دواړه سم دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. اتمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده. Wie lange sind Cannabis und dessen Abbauprodukt im Urin nachweisbar؟ کانابیس د چرسو د بوټو یا د بنګو تاسو یا هر چا چې کارولی وي د دې هغه تاثیرات په میتیازو کې ته څومره وخته پورې کېدای سي چې کمایانه وسي پکې دا راوځي چې زه یا ما یا د کس د چرس وهلی دي. nur mehrere Stunden zu Sata nach Wochen höchstens mehrere Tage. بیا هم تر ډېرو هفتو پورې که چېرته دا کارول سوي وي نو که میتیاز معاینه سي په هغې کې راوځي چې تاسو دا شی کارولی دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. نهمه پوښتنه د درېو نمرو پوښتنه ده. انځور ته راځو. موږ په Vorfahrstraße کې هستو. abgeknickte Vorfahrstraße ده، معنا دا چې مخامخ نه داسې تاویږي دغه سړک فورفارت ده. که دې خوا نه موټر راځي هم مجبوره ده چې ودرېږي، که مخامخ نه هم موټر راځي مجبوره ده ودرېږي. پوښتنې ته ځو. Wer muss der Fahrrichtungsänderung anzeigen؟ دلته باید څوک خپل هغه
موخه یا خپل هغه موخه وخی چې زه کومې خواته ځم دلته باید دغه کس وخی. اگر کدی په فور فاشتراسه کې ده خو بیا هم دی راتاویږي. زه چې مخامخ ځم زه اړتیا ورته نه لرم چې زه د چراغ ووهم. باید دغه موټرغاټ خپل اشاره ووهي او ووایي چې کومه موخه لري کومه خواته ځي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. لسمه پوښتنه د 4 نمبر پوښتنه ده. راځو ویډیو ته. په ویډیو کې ګورو چې منګه په داسې یو سړک باندې استو چې 2 فارشترایفه یا هم 2 غاسلیکې لري. یوی موټرونو پارک پلاس ته تبدیله کړې ده یا دلته ودرېدلې دي. 4 فارشتراسه ده. د بایسکل ته وګورئ او زه غواړم هم چپ لاس ته تاوسم. کله چې زه غواړم چپ لاس ته تاوسم همیشه باید دې ته پام وکړم چې د ریل پټلۍ باندې هر کله کېدای شي چې Rail تیر سي یا ترام تیر سي. پوښتنې ته ځو. Warum müssen Sie jetzt anhalten؟ ولې باید تاسو دلته ودرېږئ؟ Wegen des weißen PKW د دې موټر له امله نه، ځکه زه په فورواردشتراسه کې یم. Wegen der Straßenbahn د دغې ترام له امله باید زه دلته ودرېږم. Wegen des Radfahrers د دغه بایسکل چلوونکي له امله زه باید دلته ودرېږم. نه، زه باید د دغې ترام له امله نه دلته ودرېږم، پرېږدم چې هغه تیر سي، بیا وروسته زه لاړ سم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. یولسمه پوښتنه د 3 نمبر پوښتنه ده. Wo ist das Halten verboten؟ چیرته ودرېدل یا د موټر درول منع دي؟ یو پارکول دي او درول دي. پارکول هغه ته وایي چې تاسو د موټر نه کته کېږئ او موټر ګل کوئ. هالتن هغه ته وایي چې تاسو په موټر کې یاستئ خو موټر مو درولی د موټر چالان ده. Auf Einfädelungs- und Ausfädelungsstreifen auf markierten Fahrstreifen mit Richtungspfeilen vor Ein- und Ausfahrten von Grundstücken. په دې دواړو ځایونو کې منع ده. دا څه شته وایي؟ Einfädelung und Ausfädelung Streifen هغه دي چې کله تاسو د یو بل سرک سره د وړوکی سرک یو ځای کیږي او تاسو د یو بل سرک نه پې باندې راځئ. دې ته وایي یا یو ځای کیږي یا هم ترې نه وځي. هغې ته auf markierte Fahrstreifen mit Richtungspfeilen او یا هم هغه سرکونو باندې چې هلته د غشې ورکول سوی وي چې تاسو کومه خواته ځئ. د موخې لارښوونې تاسو ته کوي چې کومه خواته تاسو باید لاړ سئ. Von Ein- und Ausfahrten von Grundstücken. Grundstücken هغه پارک پلاتسونه او یا هم وړې باغچې دي چې د یا هم شنه ځایونه چې د هغې ځای نه عمومي سرک ته خلک اوړي. دلته تاسو کولی سئ ودرېږئ. Diese Frage wurde nicht richtig beantwortet. Das سوال سم جواب شو. 12مه پوښتنه د 4 نمبر پوښتنه ده. Sie nähern sich einem Linienbus. تاسو یو ښاري بس ته نږدې کېږئ. der an einer Haltestelle angehalten hat چې په تمځای کې یا د بس په تمځای کې ولاړ ده. worauf müssen Sie beim Vorbeifahren achten؟ کله چې تاسو د دغه بس نه مخکې کېږئ یا یې څنګ نه تېرېږئ، مخکې کېدل نه څنګ نه یې تېرېږئ، نو څه به کوئ؟ چې شته مو باید پام وي. auf ausreichenden Seitenabstand د اړخ مناسبه فاصله او واټن زه باید ولرم. د بوس او زما د موټر ترمنځ باید صحیح فاصله ووسي. auf meinen Geschwindigkeit زه مې باید سرعت ته پام وکړم چې ډېر تیز نه وي او راټیټې کړم. auf Personen die sich auf der Fahrbahn befinden او یا هم هغه کسان چې د بس نه کته سوي او یا هم بس ته خیزي کېدای شي هغه په سرک باندې راواوړي او سرک کې ووسي. هو، diese Frage wurde richtig beantwortet. 13مه پوښتنه د 3 نمبر پوښتنه ده. Sie wollen während des Führens eines Fahrzeuges telefonieren. Was ist zu beachten؟ تاسو کله چې موټر ګرځوئ په هغه وخت کې د موټر چلونې په وخت کې تاسو غواړئ چې زنګ ووهئ چاته یا ټلیفون وکوئ، څه شته باید پام وي. Die Bedienung des Telefons kann mich ablenken. کله چې زه غواړم ټلیفون وکم په دغه وخت کې چې زه د ټلیفون سره مصروفه کېږم کېدای شي یا هم دغه مصروفیت د موبایل سره ما د موټر چلونې د فکر نه باسي. هو، das Telefonieren mit einen Freisprecheinrichtungen lenkt mich nicht ab. کله چې زه په غوږی مې څه لګول یا ګوشکي مې چې لګولې ده، کله چې زه هغه کاروم بیا مې فکر موټر چلونې ته وي، هغه ما د موټر چلونې د فکر نه باسي. نه، حتما چې تاسو د داسې یو کس سره خبرې کوئ چې تاسو بلې فضا ته بیایئ، د موټر چلونې د محیط نه تاسو باسي. Das Gespräch kann mich ablenken. دغه دواړه یو رقم معنا ورکوي. که زه ووایم چې هغه چا سره چې زه خبرې کوم کېدای شي هغه فکر کول ما بلې خواته یوسي. هو، diese Frage wurde richtig beantwortet. 14مه پوښتنه د 4 نمبر پوښتنه ده. Was gilt in dieser Situation؟ دلته کوم کارونه کېدای شي وسي؟
ځواب ته راځو. ich darf den Radfahrer hier nicht überholen. منګ ویل چې داسې کوم ځایونه وي که دلته اوس ریل پټلۍ وای او یا هم هر څه بل وای که اوس دغه د پلي تلونکو کسانو ځای هم ده خو زه نسم کولی د بایسکل نه مخکې سمه. nicht überholen نه غواړم یا نسم کولی مخکې سم. überholen نه nur mit mäßiger Geschwindigkeit. überholen نه زه بیخي دغه نه دا اوس مخکې کېدای نسم په دغه ځای کې. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 15 پوښتنه د 5 نمبر پوښتنه ده. An welchen Stellen ohne Vorfahrt regelende Verkehrszeichen gilt die Regel rechts vor links. چرته کوملته چې د ترافیکي لیکنخې نه وي د راسته په چپ باندې د لومړیتوب قانون پلی کیږي. Auf Straßenkreuzungen und Einmundungen هو هغلته چې څلور لارې وي او یا هم نور سرکونه د یو عمومي سرک سره یو ځای کیږي. An Einmundungen mit abgesenkten Bordsteinen په تیر لوست کې ما ویلي و چې د پلي تلونکو کسانو د پټې کومې هغه تیږې چې د سرک سره یو ځای کیږي بورډشټاین ورته وایي. کله چې هغې ځای نه وای موټر راوځي نه wo Felder oder Waldwege in eine andere Straße münden. کله چې د کاروندونه او یا هم د باغچونه کوم سرکونه راوځي او عمومي سرک سره یو ځای کیږي دلته د راسته په چپ باندې قانون پلی کیږي نه یوازې په کرویڅونګن کې او einmundungen هم موږ ورته څلور لارې ویلی سو یا هم نور سرکونه چې د عمومي سرک سره یو ځای کیږي دلته دا سم ده. 14 پوښتنه د 5 نمبر پوښتنه ده. Was gilt in dieser Situation؟ دلته څه شی مدار د اعتبار دی. بیا هم هماغه خبره ده چې دلته به دی لینکن کوي خپل څراغ به وهي او اشاره به ورکوي که چیرې زه مخامخ ځمه ما ته اړتیا نسته. Das Motorrad muss warten. دی باید ودرېږي. Ich muss links abbiegen. زه باید چپ لاس ته تاوسم. Ich muss das Motorrad zuerst fahren lassen. زه باید دته اجازه ورکم چې دی لاړ شي. دا دواړه سم نه دي. 15 پوښتنه بیا هم د 5 نمبر پوښتنه ده. Welche Verhalten ist richtig؟ کومه کړنه دلته سمه ده. پرته له دې نه چې موږ پوښتنو ته لاړ شو انځور ته ګورو. زه چپ لاس ته تاویږم ما خپل اشاره وهلې دا سمه خبره ده. کله چې دی مخامخ راځي دا دی هم باید اشاره ووهي ځکه چې دی په دې خواته راځي. کله چې دی راوځي دې ځای نه دا اړتیا نه لري چې خپله اشاره ووهي. بل اوس دلته څوک لومړیتوب لري؟ دی لومړیتوب لري ځکه چې په دې سرک باندې مخامخ ځي. دی باید ما ته هم ودرېږي. کله چې زه دې خوا تاوسمه دی کولی سي راسي. لومړی دا بیا زه بیا دی. پوښتنې ته ځو. Ich muss das grüne Fahrzeug durchfahren lassen. زه باید دا شین موټر پرېږدم چې لاړ سي. نه. Ich muss das blaue Fahrzeug vorbei lassen. زه باید دغه موټر پرېږدم چې لاړ سي. هو. Ich darf vor dem grünen Fahrzeug abbiegen. زه د دغه موټر نه مخکې کولی سم د دې شین موټر نه مخکې کولی سم تاوسم. هو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. اتلسمه پوښتنه د 2 نمبر پوښتنه ده. ترافیکي لیک نښه ده که چېرته بیا هم تاسو ترافیکي لیک نښو کې مشکل لرئ په پای د دې درس کې زه د ترافیکي لیک نښو د درسونو لینک پرېږدم تاسو کولی سئ هلته لاړ شئ ټولې ترافیکي لیک نښې هلته وګورئ. In welchen Richtung dürfen Sie weiterfahren؟ کومه خواته تاسو کولی سئ اوس لاړ سئ. زه کولی سم مخامخ او هم راسته خواته لاړ سم. چپ خواته زه نسم کولی تاوسم. Geradeaus مخامخ nach rechts راسته خواته زه تاویدای سم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. Nun نسمه پوښتنه د 3 نمبر پوښتنه ده. Was müssen Sie hier in Verkehrssituationen wie diese beachten؟ کله چې دغه رقم وضعیت په ترافیکي حالاتو کې و څه ته مو باید پام وي؟ د دې موخه خرابه ده او دی کس پلی روان دی نور هیڅوک نه مخکې سته نه شاته سته. پوښتنې ته راځو. Ich darf die Linie überfahren an Hindernissen vorbeizufahren. زه کولی سم د دغې پټۍ نه دغه کله کوم خط چې د دې نه دې خوا واوړمه چې د کس نه مخکې سمه. هو. Ich darf die Leitlinie überfahren zu überholen. زه کولی سم چې د دغې کس نه د تېرېدو په حالت کې یا په وخت کې زه د دغه خطونو نه تېر سم خوا واوړم او مخکې لاړ سم. هو. Ich darf die Leitlinie nicht überfahren. که چېرته دا مخ همداسې یو خط وای
هغه وخت کې ما نسو کولی چې اخوا واوړم، خو چېرته چې دا پرې خط ده زه په دې وخت کې کولی شم اخوا واوړم. Nicht überfahren, wenn dadurch der Verkehr gefährdet wird. د دغه کس نه مه مخکې کېږه یا د دې خط نه اخوا ته مه وړه کله چې د مخامخ نه کوم بل موټر راځي او دلته خطر پېښېدونکی وي. هو diese Frage wurde richtig beantwortet. شلمه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. Sie fahren zur Hauptverkehrszeit im Stadtverkehr. Welche Auswirkungen hat das Fahren im Stopp- und Go-Verkehr? Hauptverkehrzeit کوم وخت وي؟ هغه وخت وایي کله چې د ترافیکي ګڼه ګوڼه ډیره زیاته وي، د مامورینو د تګ راتګ وخت وي، د ښوونځي ته د تلونکو کسانو یا هماغه وخت چې خلک ښوونځي ته ځي او یا هم پوهنتون ته. هغه کوم وختونه دي؟ د سهار د 7 بجو نه تر 8:30 بجو یا 9 بجو پورې، او بیا د مازدیګر د 3:30 نه شروع تر 6 یا 5:30 پورې. دغه وخت کې ډیره ترافیکي ګڼه ګوڼه وي. کله چې تاسو په دغه وخت کې ښار ته ځئ، څه اثرات او اغیز لري ستاسو په موټر چلونه باندې کله چې تاسو ځئ او ودرېږئ، ځکه ترافیکي ګڼه ګوڼه ډیره زیاته ده. سټاپ اند ګو انګلیسي لغتونه دلته کارول شوي دي، هم سټاپ ویل کېږي هم ګو تللو ته وایي. ودرې لاړ شه بریک ونیسه او لاړ شه. mein Fahrzeug verursacht mehrere Belästigung vor andere. زما د موټر په وسیله هم کېدای شي چې نورو ته ضرر ورسیږي. verbraucht mehr Kraftstoff، ډیر تیل مصرفیږي. verursacht mehr Abgase، ډیر دغه هغه شی تولیدوي چې د محیط دپاره ښه نه وي. هو دلته دا 3 واړه سم دي. diese Frage wurde richtig beantwortet. د B Klasse لومړی پوښتنه ده. Warum kann das Überholen hier gefährlich sein؟ ولې دلته کله چې تاسو د دې بل موټر نه مخکې کېږئ ډېر خطرناک اوسي؟ ځکه خطرناک اوسېدلی سي ځکه هخوا ته سړک موږ ته نه معلومیږي چې څه شی کېدی سي واوسي او څه کېدی سي هلته واوسي. پوښتنې ته راځو. weil hochgeschleuderte Schneematsch die Sicht behindert kann. کله دغه واوره چې کله د دې موټرونو د ټایرونو په واسطه واریږي، کېدای شي چې ستاسو د شیشې باندې راوغورځېږي او شیشه مو نور تاسو ته د دې امکان درنه کړي چې تاسو د لاره ووینئ. هو weil die Straße unter dem Schneematsch zusätzlich noch vereist sein kann. او یا هم د دغې واورې د لاندې نه کېدای شي چې د سړک نور هم کنګل سوی وي. هو weil auf dem Überholstreifen noch Schneematsch liegt. او دلته نور هم دغه د واورینه خټه پرته ده. هو دلته د 3 واړه سم دي. دویمه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Sie sind beim Überholen mehrerer LKWs in diese Situation geraten. Wie verhalten Sie sich jetzt؟ تاسو په دغه وخت کې د ډیرو لویو موټرونو نه مخکې سوي یاستئ، اوس به نو دلته څنګه چلند کوئ؟ ځکه تاسو 1 2 یا 3 یا دلته به کوم بل یو هغې نه مخکې سوي یاستئ، خو 2 نور هم لا پاتې دي. دلته دا سړک داسې تاویدونکی ده او تاسو هخوا ته ځای نه وینئ. ich breche den Überholvorgang ab. زه نور دلته نه مخکې کېږم، زه دلته راتاویږم. هو دا سمه خبره ده. ich stelle nach dem Einscheren wieder ausreichende Sicherheitsabstand her. کله چې زه د بل موټر نه مخکې کېږم، زه په کافي اندازه د اړخ فاصله اخلم او پس د هغې نه راننوځم. Sicherheitsabstand همغه د مسؤلیت فاصله چې تاسو د یو د بل موټر د منځ نیسئ. ich überhole zügig weiter und schere vor dem roten LKW ein. زه تیز دغه موټر نه مخکې کېږم بیا پس د هغې نه دلته راننوځم. نه دلته دا دواړه سم دي. دریمه پوښتنه ده 3 نمرو پوښتنه ده. wie müssen Sie sich verhalten؟ تاسو باید څنګه چلند وکوئ wenn im Fernlicht plötzlich Welt auftaucht؟ کله چې تاسو فینلیک هغه فول چراغ مو چالان کړی ده، په هغې وخت کې تاسو یو ژوی وینئ یا هر هغه حیوان چې په سړک باندې تیریږي هغه وینئ. څه کوئ دلته اوس؟ hupen und bremsen، ارنډ وکوئ او بریک ونیسئ. هو mit Fernlicht unverändert weiterfahren. همدغه
چراغ مو چالان کړی فول چراغ په همدې باندې نور هم مخکې لاړ شه. ناکله چې تاسو د فول چراغ چالان کړی وي د دې که هغه هوسۍ وي که هغه بل څه وي د دې سترګې وړي هغه ځای په ځای درېږي نور نه خوځېږي. هوپن اون برemzen ښه تیز ارنډ ورته وکوئ او بریک ونیسئ. سوفورت اپلندن او دفتن خپل څراغونه بند کړئ. اپلندن د ډیم چراغ ته یې راواړوئ او بیا پس د هغې نه چراغونه بند کړئ. Diese Frage wurde richtig beantwortet. څلورمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده. Sie erkennen nachts auf einer Landstraße Personen auf ihrer Fahrbahnseite. Wie verhalten Sie sich, wenn Sie durch ein entgekommenes Fahrzeug abgeblendet werden? ستاسو نه مخکې تاسو Ich vermindere die Geschwindigkeit und schalte Fernlicht an. زه خپل سرعت راټیټوم او پس د هغې نه خپل فول چراغ چالانوم. نه چې هغه یا د هغې تاسو خپل سترګې ویوړل شوې ضرور نه ده چې اوس د بل چا سترګې هم پې باندې یوسئ. Ich vermindere die Geschwindigkeit und schaue zum rechten Fahrbahnrand. زه خپل سرعت هم راټیټوم او سترګې مې د سړک اړخ ته نیسم راسته خواته چې سترګې مې یونسي یا د سترګې مې د دغه شعاع له امله نه خرابې نسي. Ich vermindere die Geschwindigkeit und halte notfalls an. کله چې زما سترګې ویوړل شي کوشش کوم چې که چېرته ضرورت و هم موټر ودروم. هو diese Frage wurde richtig beantwortet. پنځمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. Ein PKW mit Selbstverlenkungen ist mit Motorschaden liegen geblieben und soll abgeschleppt werden. Was ist richtig? یو موټر د دې له امله نه ولاړ شوی ده یا ولاړ ده خراب شوی چې پاور شټرینګ یا دغه برخه کار نه کوي دې ته زیرولینکونګ وایي دی کار نه کوي. کومه کړنه دلته سمه ده. Die Lenkung am Liegen gebliebene PKW ist wesentlich schwer. یعنی د موټر شټرینګ ډیر کلک تاویږي یا خو دې خواته کیږي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. Wann dürfen Sie auch am Nachtnebelscheinwerfer einschalten? کله تاسو په ورځ کې کولی شئ دغه د منیار څراغونه هم چالان کړئ. Bei erheblicher Seitenbehinderungen durch Eis auf der Windschutzscheibe کله چې وایي ستاسو دغه مخکینۍ شیشه د دې له امله نه چې تاسو د واورې له امله نه پې باندې واوره ډېره ورېدلې وي او تاسو ونه شئ کولی لید وکوئ هغې لپاره باید زه چالان کړم. نه کله چې ستاسو په هره شیشه باندې واوره پرته وه تاسو اجازه نه لرئ چې لاړ شئ. اول باید خپلې شیشې پاکې کړئ. Bei erheblicher Sichtbehinderung durch Nebel oder Schneefall und Regen کله چې تاسو سم لید نشئ کولی د دې له امله نه چې واوره او یا هم منیار ده او یا هم باران وریږي دا ځکه چې نورو موټرونو ته تاسو سم ښکاره شئ. Diese Frage wurde richtig beantwortet. اوومه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده. Sie fahren auf einem Einfädelungsstreifen. Wie verhalten Sie sich? Einfädelungsstreifen ما مخکې مو ویلي هغه واړه سړکونه چې د عمومي سړکونو سره یو ځای کېږي او تاسو د یو بل سړک نه په دې تېرېږئ هلته اوړئ. Immer bis zum Ende Einfädelungen کوم دي؟ دلته که مونږ وګورو دغې ته Einfädelungsfahrstreifen وایي. د نورو سړکونو نه تاسو راځئ داسې عمومي سړک سره یا عمومي اوټوبان کې یو ځای کېږئ. دلته هم دغه ده دلته دغه سړک ده دې ته Einfädelungsfahrstreifen وایي او دې ته aus یعنې چې بیرته ترې نه ووځي. کله چې تاسو داسې یو ځای کېږئ په دې سړک باندې روان یاستئ نو څه چلند کوئ؟ Immer bis zum Ende des Einfädelungsstreifens fahren, dort anhalten und dann einfahren. تل باید تر پایه د همدغه سړک لاړ شئ او هلته ودرېږئ پس د هغې نه عمومي سړک سره یو ځای شئ. An langsam fahrenden Fahrzeuge, die auf der durchgehenden Fahrbahn fahren, rechts vorbeifahren und vor diesen einfädeln. که چیرې په دغه سړک باندې دلته یو دانه لوی موټر روان وي او هغه ډیر سلو وي یا استا وي
تاسو کولی شئ چې خپل سرعت ډیر تیز کې دغه کله چې تاسو دلته راستاستئ کنه ښه تیز کې د دغه موټر نه مخکې ځان einfädeln کې او د عمومي سړک سره یو ځای شئ او autobahn ته راواوړئ. هو angemessene Beschleunigen möglichst nicht anhalten unter Beachten der Vorfahrt einfädeln. کله چې تاسو په دغه einfädeln straße کې یا fahrstreifen کې یاستئ په تاسو باندې هغه کسان چې په autobahn روان دي هغه لومړیتوب لري. تاسو باید خپل سرعت په کافي اندازه ولرئ او پوه شئ چې کوم موټر نه زه مخکې کېدای شم او کوشش وکوئ چې په دغه سړک باندې هیڅ ونه درېږئ تر اخره پورې ونه درېږئ او دغه موټرونو ته نقص ونه رسوئ. تاسو کولی شئ یو ځای شئ عمومي سړک سره. هو diese Frage wurde richtig beantwortet. Atama Puchtana de 3 Numero Puchtana da. Was müssen Sie tun, wenn Sie auf dem Dach Ihres PKWs Fahrräders mitnehmen? Das über Zauge Kölsche der Motor Passar Banditasu bei Skuluna Baraway. Halte vorsichtigen und Fahrräder sicher befestigen. هغه شی چې تاسو په باندې بایسکلونه تړئ اول هغه موټر پسې ښه کلک وتړئ او بیا هم بایسکلونه ښه کلک هلته وتړئ. Hohe Geschwindigkeit vermindern. کوشش وکوئ چې ډېر تیز لاړ نه شئ. Befestigen regelmäßig kontrollieren او هغه چې باندې چې موټرونه بایسکلونه تړلي دي هغه وخت په وخت وګورئ او چیک یې کړئ. Diese Frage wurde richtig beantwortet. Na haben wir Puchtana der 2 Numero Puchtana da. Worauf weist diese Verkehrszeichen hin? Der Trafik liegt nachher der Malumat das der auf einer vorgeschriebenen Seitenabstand von mindestens 2 Meter zu anderen Fahrzeugen. Da man ورکوي چې زه نورو موټرونو سره 2 متره باید فاصله ولرم د اړخ نه auf eine Verbot für Fahrzeuge deren Bereit einschließlich lange Ladung 2 Meter überschreit. کله چې د موټرونه او بار سره د 2 متره نه بار زیات سي هو auf eine Fahrbahn von 2 Meter bereit او یا هم د دې معنی ورکوي چې دغه سړک 2 متره بار لري. نه یوازې دلته دا سم ده. Diese Frage wurde richtig beantwortet. Lassen wir Puchtana der 3 Numero Puchtana da. Was müssen Sie beim Fahren mit Winterreifen besonders beachten? کله چې تاسو د ژمي ټایرونه په موټر کې لرئ او موټر چلوئ چې شته باید ځانګړی پام وي. Ich darf die zulässige Hochgeschwindigkeit für diesen Reifen nicht überschreiten. څومره چې ماته اجازه راکړل شوې ده او ویل شوي دي چې د ژمي ټایرونو سره تاسو دومره کولی شئ موټر تیز وګرځوئ زه باید هغې نه زیات موټر تیز ونه ګرځوم. nicht schneller als 80 km/h fahren د 80 کیلومتره په ساعت نه زیات لاړ نه شئ یعنی 80 کیلومتره په ساعت کې تاسو کولی شئ موټر ته منډه ورکړئ نه. höchstens so schnell fahren wie bei der Nutzung von Schneeketten. دومره تیز باید لاړ شئ لکه تاسو چې چین تړلی وي. نه دلته یوازې دا سم ده. دا و د دې برخې لوستونه. ښې چارې الله مو مل.